बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तुस्ዒदूना कल چې روان وئ تاسو په طرف د مدینې باندې، ولا تلوونا او شاته نه کتل تاسو علی احد هیڅ چاته، والرسول یدعوکم او پیغمبر علیه السلام आवाज کولو تاسو ته، فی اخراکم په دې حال کې چې هغه ولاړو په بل ډله ستاسو کې، فاثابکم نو بدل کې درکړو تاسو ته الله غمم بغم، غم د پاسه بل غم، لکی لا تحزنوا دې د پاره چې غمجن نشئ تاسو علی ما فاتکم په هغه څه چې لاړ ستاسو د لاس نه، ولا ما اصابکم نو نه په هغه څه چې ورسېدل تاسو ته، والله خبیر بما تعملون او الله خبر دی په هغه څه چې کوي تاسو. ثم انزل بیا راولېږلو الله رب العالمین علیکم په تاسو باندې من بعد الغم پس د غمنا امنتن امن نعاسا پرکاله، یغشا طائفه منکم چې پټولې یو ډله ستاسو نه چې هغه مهاجر او انصار او طائفه او یو بل ډله وقد اهمتهم چې یقینا په غم کې چولي او غوی لره انفسهم ځانونو خپل، یظنون ګمان کولو بالله په الله باندې غیر الحق دنا حق، ظن الجاهلیه پشان د ګمان د جاهلیت، یقولون ویل دوی هل لنا چې آیشته د پاره زمون من الامر د کارنا من شیء سشی، قل ورته اوایا ای پیغمبر ان الامر چې بشک اختیار كله لله ټول د الله دی، یخفون فی انفسهم پټول دوی په زړونو خپلو کې ما لا یبدون لك هغه څه چې نه ښکاره کول تا ته، یقولون ویل بی لو کان لنا کچری وی زمونږ د پاره من الامر د اختیار نه شیء سشی ما قتلنا نو نه به وجلی شوي مونږ ها هنا دلته، قل ورته وایا ای پیغمبر لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې، لبرز الذین نو خامخا راوتلي به وي هغه کسان کتبا چې لیکلی شوی و علیهم القتل په هغوی باندې مرګ، الی مضاجعهم ځایونو د غورځېدلو خپلو ته، ولیبتلی الله او دې دپاره چې امتحان وکړي الله په تاسو باندې ما فی صدورکم هغه څه چې و په سینو ستاسو کې، وليمحص ما فی قلوبکم او دې دپاره چې پاک کړي الله هغه څه چې په زړونو ستاسو کې وو، والله الله رب العالمین علیم بذات الصدور خپوه دې پراز د سینو باندې، ان الذين بشک هغه کسان تولوا چې پشاشو منکم ستاسونا یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوه ډلې، انما استزلهم الشیطان بشکا خو یولیو دوی لرا شیطان ببعض ما کسبو په سبب د بعض هغه عملونو چې کړیو دوی، ولقد عفا الله عنهم یقینا معافي کړي د الله دوی ته، ان الله بشک الله غفور ډیر معافي کوونکی، حلیم ډیر صبر کوونکی دی.